لید لوری. امتونه ولې د زوال برخلیک سره مخ کیږي؟ د عروج او زوال تر شا کوم داستانونه پټ دي؟ فکر، فرهنګ، تاریخ او تمدن د ولسونو په ژوند کې کومې اغیزې لري؟ د دې ټولو شننه او څېړنه په لیدلوري خپرونه کې اورېدلی شئ. بسم الله الرحمن الرحیم. د هوریت رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. تمه ده چې روغ جوړ او صحتمند به وئ. یو ځل بیا د لیدلوري خپرونې وخت را ورسېدی. عموم کې دا خپرونه د ټولنې هغې ځوانې طبقې ته ځانګړې شوې ده چې هغوی په فکري مسایلو آګاه وي یا په فکري مسایلو کې معلومات ولري. دوی کولی شي چې موږ سره په دې خپرونه کې ګډون وکړي او د یوې مشخصې موضوع تر عنوان لاندې بحث را سره وکړي. عموم کې دغه خپرونه تر ډیره پورې نړیوالو ادیانو، مذاهبو، کلتورونو، افکارو او دې ترڅنګ ایزمونو ته ځانګړې شوې ده. لویه بدبختي دغه په تیر کې چې په افغانستان کې پردي کلتورونه، پردي دینونه پر موږ تحمیل شوي وو، په یو نه یو ډول راباندې راتپل شوي وو چې زموږ نه خپل دین یو څه هیر کړی وو. د دین هیریدل په دې معنی چې په ټولنه کې هغه څه خپاره شوي وو چې باید نه وای خپاره شوي. چې زه دغه نن ورځې دپاره هم چې کوم موضوع ټاکلې د موسیقي ده، تر ډیره پورې ځوانان د ټولنې ویښه طبقه ده هغوی موسیقۍ ته مخه کړې وه. تر ډیره پورې به د ټولنې تقریبا تر 80 سلنه پورې ځوانانو به موسیقي اورېدله. دوی ته یو ډول ویل شوي وو چې موسیقي د روح غذا او سکون ده. حال دا چې موږ هیڅ وخت موسیقۍ ته د روح غذا یا سکون نشو ویلی. موږ ته دا یو ډول داسې تعریف شوی و چې هر ځوان به د دغې خبرې تر عنوان لاندې موسیقي اورېدله. نو نن مو په دې خپرونه کې وخت ورکړی چې په موسیقۍ بحث وکړو چې موسیقۍ د دین ورهاخوا نور کوم زیانونه لري. موږ په دینی اړخ نه غږیږو، موږ یې په ټولنیز اړخ غږیږو چې ټولنه کې ځوانان کوم لوري ته رهبري شوي وو. ځوانان چې پر موسیقۍ اخته شوي دي څنګه کولی شي چې له موسیقۍ نه ځانونه وساتي، یا چې د موسیقي یو ډول خوراک ګرځېدلې ده. کومې لارې باید په ژوند کې عملي کړي چې موسیقي پرېږدي او د موسیقۍ پر ځای دوی داسې یو څه ولولي، یو څه واوري، یو څه وګوري چې د دوی راتلونکی ژوند جوړوي. دوی قرآن عظیم شان ته، مکتبونو ته، کورسونو ته، ښوونځیو ته، پوهنتونونو ته رجوع وکړي، دوی حدیث واوري، غوره ویناوې واوري. نو په دې خپرونه کې ما سره 2 تنه د پوهنتون تکړه محصلین، طیب فهیم چکري ده او بل فرهاد نوري صاحب ده. تاسو دواړو ته ښه راغلاست وایم. نوري صاحب محترم، که پیل له تاسو وکړو، موسیقي ځوان کهول ته څومره زیان رسوي؟ بسم الله الرحمن الرحیم. زه هم په خپل وار خپل سلامونه او نیکې د هوریت رادیو قدرمنو اوریدونکو ته وړاندې کوم. هیله ده چې ټول به روغ او جوړ اوسئ. موسیقي خو موږ او تاسو ټول پوهیږو چې اول به د یو مثال د شریعت له اړخه ورکړو چې حرامه ده، دا خو واضح خبره ده. بیا به راځو بل اړخ ته چې په روح روان باندې دا موسیقي ډیر تاثیر لري، ځکه الله پاک فرمایلی دي چې ما دا ځان تا ته درکړی، ته خپله نشي کولی چې په خپل ځان ته ضرر ورسوي. د دې په اساس چې ورته وګورو، د موسیقي داسې موسیقیان شته، انواوې لري. داسې موسیقي ده چې روح روان ته ضرر رسوي، خلک منفي خواته بیایي، خلک سوچ ته بیایي، فکر ته بیایي، غم ته بیایي. نو دغه خپله د دې اړخه چې ورته وګورو حرامه ده، ځکه خپل فکر او روح روان ته ضرر رسول دي، دا یعنی جایزه نه ده. نو موسیقي په عموم کې چې ورته وګورو ضرر لري. د وخت زیاده، د درس نه وتل دي، د کار نه وتل دي، بې ځایه فکرونه دي، سوچونه دي، بې ځایه مینو ته خلکو هڅول دي. خلک دي موسیقي اوري، هغه ډیر ژور تاثیر لري.
د شپې خوب نه ورځي، یو موسیقي ګوشکۍ په غوږو کې کېږدي عزتي، هغې سره په سوچو کې ولاړ شي، دغه سوچ او دغه چې دی عادت کې دی ته چې سبا شپه بیا یو څوک وویني په بیرون کې مثلا عزتي دغه موسیقي خپله داسې یو شی ده چې تاثیر لري، خپله د انسان د آواز چې دی دا تاثیر لري، سترګې تاثیر لري، مثلا نظر چې ورته وایي د انسان هر شی چې دی، هر عمل چې دی هغه متقابل تاثیر لري. نو دغه د انسان آواز هم چې د کله په موسیقي کې دا انواوې لري که نه، په داسې شکل و انداز باندې ویل کېږي چې دا مستقیم په انسان باندې تاثیر کوي او هغه داسې یو خواته بیایي چې منحرفې لارې ته. نو دغه ابعاد خو ډېر دي، بحث خو دا د موسیقۍ بحث خو ډېر اوږد بحث دی، خو دا څه چې اوس د خپرونې وخت هم یعنې نور سوالونه به هم وي، نو لنډ به ورته وایي په موږ کې دې سوال په ځواب کې چې موسیقي منفي لارې ته بول دي د خلکو. فهیم چکري صاحب همدا پوښتنه تاسو نه هم کوم، موسیقي ځوان کهول ته څومره زیان رسوي؟ بسم الله الرحمن الرحیم. من با نوبه خود سلامای خود به خاطبه شنوندگان تقدیم میکنم. همونطور که برادر منوری صاحب هم گفت، ما امروز که میبینیم موسیقی یک چیز رایج است در بین مردم، اما موسیقی زیانای خود هم داره. ولی یگانه ضررشی است که ما را به طرف گمراهی سوق میده. ما ایر از لحاظ شرعی هم میدانیم که موسیقی حرام است، همونطور که علما گفتن، ولی در جامعه امروزی ما موسیقی طبق شریعت حتی هم حرام دانسته میشه، ولی در دولت گذشته که بود با ما موسیقی غذای روح دانسته میشد، ولی استغفار و سورت رحمان و یاسین غذای روح است، این را همه میدانیم. و طبق هدایت شرعی ما گفتیم که حرام است، ولی ما میخوایم که از لحاظ طبیعی هم باز داشته باشیم که موسیقی چی زیانهایی را به ما داره. اولش که حواس پرتی و اختلال تمرکز ایجاد میکنه، این خودش یگانه دلیل است که ما باید موسیقی را خیلی برش گوش ندیم. دوم، ضعف اعصاب ایجاد میکنه، یعنی تکلیف‌های مختلف اعصاب را ایجاد میکنه. سوم، اختلالات روانی حتی باعث جنون میشه که همش در طب واضح دیوانگی، هم تو واضح اصطلاحی هم بگیم دیوانگی میشه. تأثیر منفی بر رگ‌ها و ضربان قلب داره. پنجمش موسیقی میتونه هوش خلاقانه انسان را فرسایش بده. در علم ثابت گردیده توسط ویرچیل گریفت که طرفدار موسیقی تمایل به خلاقیت کمتر داره و حتی موسیقی انسان را احمق و بی‌ارزش، دور از انسانیت و اسلام میسازه. ششمش هم موسیقی در کهنسالی باعث کوتاه شدن عمر میشه و محققان در دانشگاه انگلیا روستن در کمبریج انگلیس 76 ترانه را که به موضوع کهنسالی استناد میکنه تجربه و تحلیل میکنند، حتی باعث بیماری در کهنسالی میشه و باعث کاهش فعالیت‌های اجتماعی میشه و تمایل به کمک پزشکی میشه. فهیم چکري صاحب محترم، نو موسیقي ولې دومره بیا عامه شوې وه چې دومره زیانونه ځان سره لري؟ په تیر کې څنګه ځوانانو دغه اورېدله؟ خب ایره خب همه ما میدونیم که یک دولتی بود که با موسیقی را غذای رو مثل که پیشتر گفتیم میدانستن و ولی این موسیقی میتونه که یک غذای کاذب بر روح روان انسان باشه، انسان را طرف منفیگرایی سوق میده. فعلا همونطوری که انسان علما ایرا میدانه که غذای روح چی است و اون حافظ شده که قرآن عظیم شان است و آیت های مبارک است. اون زمان طبعا گفتیم که این یک چیز بود که در میان همه رایج بود، کاذب بود. ډېره مننه فهیم چکري صاحب. نوري صاحب بیا تاسو ته درګرځو چې موسیقي دومره زیانونه ځان سره لري، په تېر کې څنګه ځوانانو اورېدله، ولې ځوانان دې غلطې او کاذبې لارې ته سوق کېدل؟ نو موسیقي مخکې ځکه هر شی آزاد و، حتی ډیسکو کلبونه دلته و، یعنې موږ په خپلو سترګو لیدل. نو یو څوک طبعا دا شیطان موږ وویل چې نفس دغه خپله نفس چې دی
له یو اړخه چې ورته وګورې دا خو ټول منفي خواهشات دي، نفساني خواهشات. دا به د شیطان سفیر وګرځو. د شیطان سفیر چې ستا سره دی نو تا چیرې پرېږدي چې ته ښې لارې ته ولاړ شي؟ او څوک چې ته رهنما هم ونه لرې، څوک چې تا ته هم نه وایي چې دا ښه لاره ده او دغه بده لاره ده، نو دا خو واضح خبره ده. څه شی چې ته وینې زه به پل پورته کوم، ته به پل پرېږدې. نو که چا ښه پل پورته کړی وي چې بل چا پل پسې ایښی وي خو هغه خبره، خو دلته خو په بل دولت کې خو داسې کار نه و که نه دا موضوع راپورته شوې ده، نه څوک ورته متوجه شوي دي چې دا ښه لاره ده که بده. بس هماغه کې اخته و، خوند یې ورکړ، د یوې ورځې خوند، د یوې دقیقې لذت په هماغه پسې ګرځېدل. بل دلیل یې دغه و چې بیکاري. ګورې که څوک کار ولري، که څوک وظیفه ولري، ستړی به وي، خپل کار کې به مصروف وي، یو شی به جوړوي، هغې نه بل ورځې که نه چې اتونه تر څلورو زموږ رسمیات دي. که څوک کار ولري واقعا د زړه نه کار وکړي، یو دا نه دی چې کار لرم نو زه هم کښېنم. که څوک کار وکړي ستړی وي واقعا بېګاه ته چې کور ته ځي، دی دومره وخت نه پیدا کوي چې هغه موسیقي واوري، د خپلې مور سره، خپلې خور سره، خپلې مېرمنې سره به دومره کښېني، هغه ډوډۍ به ورسره وخوري، دی به ستړی وي، یو پیاله چای به وچکي، ویده به شي چې زه ځم سبا وظیفې ته. نو دو ته څوک نه بیکاره کوي. یو دلیل یې همدغه عمده دلیل یې چې بیکاري. موسیقي څنګه د تمرکز زده کړې یا د ذهني فعالیت پر کیفیت اغیزه کوي؟ بالکل یې کوي. دا خو ما درته ویل چې وخته مې یاده کړه چې موسیقي سړی داسې لارې ته کش کوي، سوچ ته، فکر ته، منفي لارې ته. مثلا یو څوک بل وخت ضایع کوي، موسیقي اوري، هغه دغه یو ذهنیت ایجادیږي ورته په ذهن کې چې دغه موسیقي نه به زه مثلا خوند واخلم، دا وخت به مې پې تېر شي، ساعت به مې تېر شي. هغه دې ته نه دی متوجه چې زما دا فکر نن داسې شو، سبا پې عادت کېږي، سبا ځي وړاندې ځي پسې. د دې په ځای چې ته موسیقي واورې، ته لاړ شه هغې ته کار وکړه، پیسې پیدا کړه، ژوند دې جوړ کړه، واده ورسره وکړه. دی هغې ته فکر نه کوي، موسیقي راځي، شیطان پې زور کېږي، موسیقي اوري، سوچونه وایي، مستقیم په ژوند باندې. تاسو مخکې په تېرې پوښتنې ځواب کې مې ویلي چې موسیقي هغه څوک چې اوري یوه دقیقه لذت ورکوي. دغه یوه دقیقه لذت نه تاسو هدف څه شی و؟ کوم رقم لذت ورکوي؟ لذت یې دغه دی چې د دغه سوچ، د فکر یې نه دی. دی که جګرخون شي مثلا په کور کې، یا مثلا یو مسله وخت یې بېکاره وي، دی په ځای چې د دې درس ووایي ځي، هغه یو دقیقه وخت چې لري یا 2 دقیقې هغې کې سندره اوري، دغه سندره ده ته لذت ورکوي. دا 2 دقیقې نه، دغه 2 دقیقې هم دی سوچ کوي، فکر کوي. که مونږ عمیق یعنې تحقیق وکړو، پوښتنې وکړو، پلټنې وکړو، دغه څوک چې په دې برخه کې تخصص لري، حتما شته چا به تحقیق کړی وي چې پوښتنه ترې وکړئ، دوی ته بیا معلومیږي، هغوی به بیا تاسو ته ووایي چې دغه یوه دقیقه لذت هم دوی ته ډېره غټه خبره ده. سوچ فکر د لاسه نه، خیال دی، خیال بافي ده. او دا خیال بافي یو ځای ته رسولی شي که کوم ځای ته که یې رسولي وای، خو دا دومره خلک به یې رسولي، ولې زموږ ځوانان په دې حالت باندې دي؟ چا رسولي دي؟ نور صاحب محترم، ډېره مننه. چکري صاحب، که تاسو ته راشو، دغه ډول خلک په ټولنه کې څنګه وي؟ هغه څوک چې موسیقي اوري، هغه ځینې کسان دي ملګري لري موسیقی ته دعوت کوي، دغه خلکو شخصیت په ټولنه کې څه ډول دی؟ تشکر از شما زواک صاحب. کسایی که در بین جامعه ما همونطور هستند، یک دور از فامیل میشوند و این گپات را داره، ولی یک دوست خوب، رفیق خوب میتونه یک نفر به گمراهی هم سوق بده، به کامیابی هم سوق بده. طبق مثال شما که جواب بودیم، در جامعه ما خیلی از رفیقا هستند که یک رفیق خود دیگه خود را میخواین. شاید همون مطلب از او قسم نباشه که به گمراهی سوق داده شود، ولی همون کارهای از او باعث میشه که او رفیقشون به گمراهی سوق داده شود، از فامیل دور شود، از جامعه دور شود، از انسانیت و اسلام عزیز ما دور شود. دیگه بعض از رفیقا هستند در جامعه، اونا در نظر کسایی که متخصصین علم هستند، دکترین علم هستند، یا فرض کنیم علمای معزز هستند، در نظر از اونا باز یک قسم خردتر اونا حساب میشه، ولی در فکر خود اونا شاید بگوید که والا من از PhD نفر کردم، من بالا هستم، اما نخیر او پایین ترین سطح یک جامعه اونا هستند. نو موږ څنګه کولی شو چې ښه ملګری ولرو؟ ځکه ملګری یو ښه مشاور هم کیدلی شي. قسم که شما گفتین یک رفیق خوب میتونه یک مشاور باشه.
وقت میبینیم در جامعه ما 5 نفر از متشبسین هستند که والا است. نفر ششم که در بین اونا هم یکی از متشبسین خصوصی میشه. میبینیم یکی از دکترین هستند، 5 نفر دکترین است، 1 نفر دیگه هم امرایشان میپیونده، او هم یکی از دکترین میشه. یکی از کسایی که میتونه دوست باشه، یکی از نفرهای دیگه هم امرایشان بیاد دوست میشه. وقتی 5 نفر که دوست خوب را یک انسان باید انتخاب میکنند، ششمش خود از اون نفر است. وقتی ما میریم یک جای میخوایم درس بخونیم، طبعا در صنفا بعض دوستا میباشن که بعضی ها اول نمره، دوم نمره و سوم نمره تا 5 نمره رو در بین خود دوست هستن. درست است، با قاطبه صنفی های خود دوست میباشن، اما 5 نفر 10 نفرش بیشتر با هم صمیمی‌تر هستن. یکی اگه در بین اونا بپیونده، او هم میشه که یکی از اول نمره ها یا دوم نمره ها افراد کدری شود. اما در بین کسایی که موسیقی میشنوه یا نسبتا به گمراهی خود میخواد بروند سوق داده شود، او باز 1/5 نفر او هست. لوسی محترم، دغه ډول خلک چې ټولنه کې موسیقي اوري، تاسو د موسیقي په ازرارو باندې مفصل خبرې دواړو وکړلې. د دې نه معلومیږي چې د دوی د خولې الفاظ به هم د موږ او تاسو سره تر ډیره پورې فرق کوي. دوی شخصیت به هم په ټولنه کې بل ډول وي، دوی د خبرو انداز به هم بل ډول وي، حتی په لاره باندې به حرکات هم د لاسونو بل ډول وي. په دغه هکله هم لږ وغږیږي چې په ټولنه کې دا ډول خلک څه ډول شخصیت او څه ډول کرکټرونه لري. دا خو واضح خبره ده. یو څوک چې موږ خبرې وکړې چې موسیقي اوري یا بل منفي لاره باندې ځي، هغه د علم د درس او تحصیل نه لري دي. نو څوک چې د تحصیل او د علم د درس نه لري و، دغه کرکټر واضح دی. هغه به څه پوه شي په لاره تللو باندې، هغه به په نزاکت او په ادب او په احترام باندې څه پوه شي. دا واضح خبره ده. څوک چې علم لري، چا چې درس ته وخت ورکړی، علم ته، تلاش ته، زحمت ته، هغه اوس معلوم دي، هغه د لرې ځایه معلومیږي. نو څوک چې موسیقي اوري، هغه واضح خبره ده چې علم نه دی کړی، نزاکت باندې نه پوهېږي، په تعلیم باندې. د دوی فکر چیرته وي، دغسې سندره نوې راوتلې ده، د پلاني واده دی، زه به دته څنګه ګډېږم. دا سندره نوې راوتل، دا ډېره مسته سندره ده. خدای دې دوی ته انصاف ورکړي، خدای دې هدایت ورته وکړي مونږ ټولو ته. چې دوی سندرې راباسي، مخکې دې نه سندره راوباسي، دوی اعلان کوي ورته چې موږ دغه سندره وباسو، دغه کمپوز دی، دغه بل دی، او دوی د وخته تیاري ورته نیولې چې زما د تره د زوی واده دی، زه به په دې کې داسې ګډېږم. دی نه وایي چې زما د تره د زوی واده دی، زه به هلته جګېږم پاس، ټولو ته به یو داسې ښه خبره کوم. دا خبره دوی نه کوي. نو دا واضح خبره ده چې دوی حرکات د ګډېدا حرکات ګډېږي به څوک چې سندرې اوري. د دغه ډول خلکو د شخصیت په روزلو کې یا په تربیه کې کورنۍ څومره رول لري؟ اوس داسې دی چې مشکلات ډیر دي د هر اړخ نه. کورنۍ، بعضې کورنۍ دي اقتصادي مشکلات د دې باعث کیږي چې یو کورنۍ کې یو څوک تحصیل ونه شي کړی، دا یې بېله خبره. هغه دننه شخړې کورنۍ کې زیاتېږي، نو دغه هم باعث کیږي چې خپل بچي ته، خپل زوی ته، خپل اولاد ته د چا پام نه وي. د اقتصادي مشکلاتو له امله چې بعضې کورنۍ شته دي، ما لیدلي چې ډوډۍ نه لري، په دې باندې او په یې باندې خپل زوی کوڅې ته باسي، کار ته یې باسي. نو د دې په فکر کې نه دي چې دوی باید تحصیل وکړي، بل وکړي. دوی به مشکلات لري، خو بعضې کورنۍ شته دي چې دغسې بې پروا هم دي، بیا دوی باسي د علم او د بل په قصه کې نه دي، نو سبا ورځ د دوی نه دغه شی جوړېږي. او که چیرې زه دا وایم چې که غریب وي، که هر شی وي، علم دی. علم داسې شی دی چې که غریب هم وي، هغه خو ستا نه پیسې، وزه فرض وکړي زه ډېر غریب یم، مثال زما ورور دی، مثلا زه یې مشر ورور یم، صحیح ده، زه باید دومره فکر د ځان سره وکړم ځکه چې هغه ته ووایم چې ورور د پیسې خو نه مصرفېږي په دې باندې، چې دا ته یو د خپل زوی ته، خپل ورور ته یو چیز زده کوي، په دې خو پیسې نه مصرفېږي. خو دا خو رایګان دي، دې کې خو ستا ثواب هم دی، دا خو ستا وظیفه ده، ثواب چې ستا وظیفه ده، باید د خپل اولاد سمې لارې ته سوق ورکړي. خو به مشکلات چې دي چې نه کېږي، یو هغه دي چې زمونږ او ستاسو دغه فرهنګ، دغه نن چې دا ځوان سندره اوري، د دې ځوان پلار 20 کاله مخکې هم سندره اورېدلې، د دې پلار هم کېدای شي هغسې سړی وي، تېر شوی وي چې ته اوس دته دا شی ښودلی نه شي. اوس زمونږ کورنۍ دي بې سواده دي، نه پوهېږي، په همدغه فرهنګ، په همدغه رواج باندې رالوی شوي دي. موږ او تاسو خپله ډېر فرهنګونه او ډېر شیان دي چې دغه اوس زمونږ په کورنۍ کې، دغه موږ فرهنګ کې، رواج کې ډېر شی غلط دي. زه خپله مخالف یم،
خو داسې شی دی چې ویلی هم نشم، هغه زما په ویلو تغییر هم نه کوي. نو د دې کس پلار دغه څوک چې بدې لارې ته روان دی، موسیقي اوري یا بل کې، د دې پلار کیدی شي یا عامل دا وي چې یا کورنۍ همداسې رالویه شوي وي، دی د هغوی بچی. فکر نه کوئ که چېرته یو څوک د ټولنې یو ماشوم تقریبا چې نوی دی ځوانۍ مرحلې ته رسیږي، تاسو ویلي چې د چې کله سندرې اورېدلې وي نو غلطه کارو ته هم شاید سوق شي یا ورنږدې شي، نو سندرې خو هم پیسې غواړي، مجبور مکلف یې د فیسبوک نه د یوټیوب نه را ډاونلوډ کړي، یا به ته مجبور یې چېرته به ځې د کمپیوټر کارانو نه به یې میموري کارت ته ټلیفون ته اچوي. که چېرته دغه ماشوم سره پیسې نه وي، فکر نه کوي چې غلط کارونو ته به لاس واچوي تر څو پیسې را پیدا کړي او هغه څه چې زړه ته کېږي یا کوم بد ذوق چې د سندرې و هغه به خپل ټلیفون واضح خبره ده. دا ماشوم اول ځي که د بیرون ګرځي، اول دا غلطي د کور ده، د کور یې بیرون باسي پرېږدي کوڅې ته. کوڅه کې هر رقم خلک شته، هر رقم شی شته، ځنګل دی، هر رقم شی لري. نو دا ځي هلته یې زده کوي، راځي کور نه پیسې پټوي. اول که په کور کې وي، د کور نه، د پلار د جیب نه، د مور د ورور د جیب نه پیسې پټوي، ځي خپل کار کوي، کور ته وایي هم نه، پټ تلیفون هم اخلي، یو ځای ځي بل ځای ځي. دا چې غټېږي ورو ورو کار ته آماده کېږي. شاقه کارونه هم شته، بعضې دي د مجبوریت له لحاظه دي شاقه کار کوي، بعضې دي دا کوي چې ورور هغه خپل ژوند خپل هغه پې تېر کړي. د کوره یې باسي چې ته ما ته مه راوړه، کور ته ما ته عید مه راوړه، ورشه خپل ځان دې وچلوه. خپل ځان چلولو ته چې سړی پرېښوده نو دلته خو بیا شیطان هم شته. دا خبره هم ده، یو جامعه ده چې په دغه رقم ده، خو ټول پوهېږو چې دا خبرې زښته ډېرې وي. اوس اسلامي نظام راغلی، مخکې نه و، اوس راغلی. نو ته چې ووتې کوڅې ته نو ته به څه فکر وکړي چې په کوڅه کې به مثبت شی تا زده کړي وای تر اوسه، ولاکې خو دې زده کړي وای. قسم یې زه درته کوم نه دې زده کول. څوک چې په کوڅه کې هغه سم شی زده و، هغه څوک چې پوهېږي په یو شي باندې، هغه کوڅه کې ګرځي هم نه. تا به د چا نه زده کړي وای؟ که یو څوک پوهېدی تا سره په کوڅه کې دغسې لوبې کولې، تا به چا نه زده کړي. نو دا ځي غلا ته، کار ته، غلا کوي. مونږ هم اوس داسې نه یو چې مونږ وایو چې ولا نه په هغې نظام کې ټول غلط و او مونږ پکې سم یو، اوس راغلي د خپل نه نه نه، مونږ هم پکې شامل یو، خو اصلاحات مونږ هم سندرې. خو ولې مونږ دغه و چې الحمدلله د خپلې کورنۍ مونږ راټینګ کړي وو، مثلا خپلو خپلوانو ماما راټینګ کړي وو. بل دغه و چې په مونږ فشار وهلو، همدغه و چې مونږ وروره د درس خواته ولاړو، د دې نه مو ډډه وکړه. اوس الحمدلله یو ځای ته رسېدلو چې خپل ځان سره فکر کولی شو، ښه او بد. ډیره مننه درنو اوریدونکو، له تاسو هم نړۍ مننه چې تر دې دمه له موږ سره پاتې یئ. ورځو لنډه دمه اخلو، له دمې وروسته هم بل چېرته مه ځئ، په اساسي نقطو باندې به یې غږېږو چې څنګه موږ له دغو ناوړه زیانونو ډډه کولی شو. والدینو ته به ځینې سپارښتنې دوه میلمانه کوي، له موږ سره پاتې شئ. لید لوری امتونه ولې د زوال برخلیک سره مخ کیږي؟ د عروج او زوال تر شا کوم داستانونه پټ دي؟ فکر، فرهنګ، تاریخ او تمدن د ولسونو په ژوند کې کومې اغیزې لري؟ د دې ټولو شننه او څېړنه په لیدلوري خپرونه کې اورېدلی شئ. د هوریت راډیو درنو اوریدونکو، بیا هم تاسو ته ښه راغلاست وایم. په دې هیله چې روغ جوړ صحتمند اوسئ. ژور لید خپرونه ده. فهیم چکري صاحب، کله تاسو دا وپوښتم چې څنګه کولی شو چې له موسیقۍ ډډه وکړو؟ هغه څوک چې په موسیقۍ اخته شوی ده څنګه کولی شي چې موسیقي پرېږدي او د موسیقۍ په ځای تلاوت واوري، د موسیقۍ په ځای غوره حکایتونه واوري، حدیث واوري، او یو ګټور کتاب مطالعه کړي، داسې یو څه مطالعه کړي چې راتلونکي ته یې درد بخور وي یا راتلونکي ته یې په ګټه تمام شي. قسمی که شما فرمودین وقتی میتونیم از موسیقی دور شویم که به تلاوت قرآن عظیم الشان گوش بدیم، حتی با ایش خوبتر میشه که حفظ قرآن شریف را شروع بکنیم، آیاتای مبارک حفظ بکنیم، حدیثای مبارک حفظ بکنیم، به مدارس
برویم حفظ قرآن عظیم شان شروع بکنیم. خب این خب موضوع خوب است که شروع بکنیم، اما باید به طرف خود یک کار را شروع بکنیم که ما بتانیم از موسیقی دور باشیم. اگر ما به طرف موسیقی بریم طبعا یک گمراهی آخرت که داره، خب موضوع بحث جداست و ما در موضوع فعلا شما پرسان که این فوکس داریم، این که باید به کلاب های خوب مراجعه بکنن، ورزش که ضامن صحتمندی است، برون روز 2 ساعت 3 ساعت ورزش بکنن، دوش بکنن، از دوستان خوب استفاده بکنن. این راه خوب داره که ما میتونیم از موسیقی یک اندازه خود را دور بسازیم. نوري صاحب څېړنې ښایي چې موسیقي د ژور خفګان او ذهني ناروغۍ باعث ګرځي. تاسو یې ورسره منئ په دې برخه کې؟ زه بالکل ورسره منم. زه منم ځکه ما مخکې مو وویل چې رواني روحي تکلیفونه موسیقي خو انواع لري. دغه خپل ما وویل چې د خپله د انسان غږ یا هر شی چې دي تاثیر لري مقابل باندې. انسان غږ خپله تاثیر لري. د انسان شیوه د ویلو د یو شعر ډیر به دروند وي یا داسې مسایل وي پکې چې هغه دغه سندرغاړی به هم راځي، هغه به په داسې یو انداز باندې جوړوي. دغه خپله د موزیک نه دی، د موزیک خپله انواع ډولونه لري. غمګین څوک غمګینوي او څوک دا زه نه پوهېږم چې دا څه شی ورته وایي په څه رقم باندې، خو دا ډېر مستقیم تاثیر لري. که یې نه درلودی اوس به داسې نه و. اوس ډېرې کورنۍ د خپرونو اوري تر ډېره پورې، یا دوی به فکر نه و شوی یا به یې بچیان نازدانه وو چې په موسیقۍ عادت شوي دي. تاسو مخکې مثالونه ورکړل چې هغه چا به کوڅه کې زده کړي وي، چا به په لاره زده کړي وي، چا به یو بد ملګري نه زده کړي وي. اوس څنګه وکولی شي چې خپل بچي ته خپل زوی ته قناعت ورکړي او موسیقي پرېږدي، د موسیقۍ په ځای یو بل داسې څه واوري چې راتلونکی ورته جوړ کړي؟ دا بدبختانه زموږ ستاسو د کورنۍ چې دي، دا که وخت شکایت راشي چې چی شی دوی ته ضرر لري، د شکایت وخت چې راشي داسې چغې وایي چې فلانی داسې شو، ماته دا نشته او ماته مکتب نشته او ماته دا نشته، خو زه تا ته دغه مکتب جوړوم، ته خو دې دا زوی ورته آماده که، دا مکتب جوړوم، زوی د کوره وباسه چې زه زوی مکتب ته، مه یې په حاضري پسې ګرځه، مه یې په بل پسې ګرځه. داسې خو نه کېږي. اوس ته هر رقم مشکل چې لري دغه قدرمنو کورنیو ته دا زما یو نظر دی، زما یو خواهش دی چې تاسو داسې وکړئ که هر رقم مشکل لرئ چې د ځان نه یې جوړ نه کوي، بل څوک یې نه درته جوړوي. دا اساسي نکته ده. خپل ماشوم په سمه توګه وروزئ. بیا شکایت مه کوئ چې ولا زمونږ اقتصادي وضعیت داسې، زمونږ ماشومان نشته، زمونږ کار نشته، زمونږ ستا زوی که سم درس ونه وایي، ستا زوی که سم تربیه نشي، تا ته کار د کومه کېږي؟ دا وطن به څوک جوړوي؟ نو یو څوک ستا زوی که سم تربیه شوی وي، ځي یو نوښت کوي، تجارت جوړوي، همده ته کار پیدا کوي، هم 100 نفر نور ورسره په کار کوي. خو کار خو د همدې نه پیدا شو، د علم نه پیدا شو. نو علم چې نه وي ته به د کار د کومه کې؟ خو کار خو تا ته ټول د خارج نه کېږي. ورشئ د خارج ماشومانو ته وګورئ، ګورئ هغوی کفار دي، څومره پرمختګ یې کړی، فکر یې په درس کې دی، هغه خپل ساعتېري ورشئ هم کوي، خو فکر یې درس ته دی. په روزلو کې چې څنګه دوی وروزي، هم صحتمند دي، هم باسواده دي، خو زده یې که هغه مثبت شی ته زده کوي. دا خو قرآن ویلی دي، د هغوی نه مخکې دا قرآن ویلی دي. موږ او تاسو خو مسلمان یې الحمدلله. ولې خدای په خپله ویلي دي اقرا، ووایه، ولوله. خو ته که مسلمان یې، ځان ته مسلمان وایې، اوس دې سر ګریوان ته ټیټ که چې تا د بچی روزلی دی، په کومه سویه دې روزلی، او تا د لمسی څه رقم باید وروزې، خپل بل بچی دې څه رقم وروزې. ته خو هم د ملت ته ځواب ګویې، هم خدای ته ځواب ګویې. که یې سم وروزې خو ملت ته ګټه ثواب ستا دی، که دې ونه روزه په کیسه کې نه شوې، غلطه شوه، خو بس ګناوې دې ګټلې. تاسو اوس داسې وکئ چې خدای ته زارۍ وکئ، توبې وباسئ. دا داسې عادي موضوع نه ده، عادي مسله نه. موږ او تاسو ته ژوند دی بس تېرېږي، ژوند خو داسې نه تېرېږي. یو بله ډېره مهمه خبره دا هم د نوري صاحب ته د خپلو خبرو کې مهم ټکی دا هم ده چې یعنی والدین باید خپل بچیان تل وڅاري. تا د خپلو خبرو کې یعنې په دې راڅرخېده، تا د غرب ټولنې مثال ورکړلو چې هغوی د ورزش ټایم ورته مشخص کړی د وخت، د خوراک، د څښاک، د خوب او د مطالعې. دې نه معلومیږي چې دا باید والدین وکړي، مهالویش ورته جوړ کړي. خو بدبختانه والدین تر ډېره پورې بالخصوص زموږ او تاسو ټولنه کې دا خطاب معلم ته کوي یا ښوونکي ته چې ولا ښوونکی باید ما ته زوی وروزي.
ما خپل ډیر لیدلی دي چې دولتي بستونه اعلان شي د پوهنتون ځان به قدر ښیي، زه قدر یم 12 نه فارغ وي، اما چې راشي متاسفانه د به هغه املا نه ویسته ځکه چې دا کورنۍ تعقیب کړی نه ده. بیا چې کله موږ د والدینو هغه فریاد یې ګورو دولت وظیفه نه ورکوي، دلته مهمه خبره دلته به داسې زده نه وي، د پوهنتون نه به هم فارغ وي. په دې برخه کې د ښوونکي د استاد یا هغه د پوهنتون قدر مسؤلیت څه کیدلی شي چې دوی والدینو سره باید تماس ونیسي که نه، ځکه دی خو د پوهنتون نه فارغېږي او دلته استاد هم د انتقاد لاندې راځي. په دغه برخه کې د نظر څه ده؟ داسې خبره ده چې استاد خو چې دی اول خو چې روزې ته به یې روزي آماده کوي به یې ته به یې مکتب ته بیا استاد چې دی هغه د کتاب له مخه، د لایحې له مخه، د کریکولم طرز العمل له مخه، د نصاب له مخه هغه خپل درس ورکوي. صحیح ده؟ راځي تا ته کور ته ته یې تعقیب کړه چې سړی کارخانګي وکړه، داسې نه هر شی په وهلو نه کېږي، ناز ورکړه، ورزش شوق دی، بایسکل شوق دی ورته وایخله، داسې نه چې مې اخله، خو دلته درس هم تشویق کړه. په کور کې اولینۍ زده کړې چې څوک کوي هغه په کور کې دي، نه دی وایي چې ما مکتب ابتدایي ویلی، ابتدایي کې خو د الف ب ت س زده کړي دي، هغه خو ته ورو ورو مخ ته ځې تاریخ او فرهنګ او اجتماعیات او فزیک او کیمیا زده کوي، هغه خو نور ستا پورې اړه لري چې ستا راتلونکی څنګه کېږي. د اخلاق تربیه دا خو د کور نه کېږي، د کورنۍ نه کېږي. نو استاد چې دی هغه هم رول لري، استاد چې رول لري خو ولې که دلته وشپرک وي نفر، که دلته د کور نه پسې ټینګار نه وي، د کور نه پسې تعقیب نه وي، په دې جامعه کې تعقیب کول ضروري ده. که چیرې موږ داسې ټولنه وای چې دا مشکلات نه وای، هر چا خپله لاره پېژندلی، بیا به دې که نه تعقیبولی یم په دې به اطمیناني وي چې زه والا زما زوی لاړو درس ته لاړو هېڅ مشکل نشته. خو اوس خو ته د هرې خوا نه مشکل لري، ښه په خپله پوهېږې دغه کورنۍ زما غږ اوري، تاسو خدای دې وایي سر ګریوان ته واچوئ چې نه مو دي کړي، ځان ته ملامت نه یې، د خپل وجدان ته ملامت نه یې، د اوس زه د ځان سره فکر وکړئ، د قرآن له اړخه ملامت یې، د دین له اړخه ملامت، د ټول شي د دغه ځوان آینده تاسو ورخرابه کړې. زه وینم اکثریت دغسې دي، خو نور یې مه کوئ. استاد په خپل درس ورکوي، هغه خو نشي کولی ستا زوی ووهي، هغه خو نشي کولی ستا زوی ته ووایي چې ته ولاړ شه دغه کارخانګي دلته کښېنه، کور لاړې دلته کښېنه، دا کار داسې وکړه، بایسکل په دې وخت کې وباسه، چکر ته په دې وخت کې خپل کورنۍ ماما سره داسې وغږي، هغه خو نشي کولی. هغه خپل درس ورکوي، ورته وایي چې بچی کارخانګي دې وکړه، سم لاړ شه، ادب زده، خو نه کېږي، تنها د استاد نه کېږي. اوس موږ څنګه کولی شو یو ښه ماشوم تربیه کړو؟ اساس نه باید موږ څه وکړو که په دې باندې وغږېږي چې کله ماشوم دنیا ته راځي، هغه تقریبا 4 کلنۍ ته چې رسیږي بس هماغلته د کوڅې ته تګ کوي. دې نه وروسته موږ ماشوم څنګه وروزو، څنګه تعقیب کړو، څه ورته واخلو، څه ورته ورکړو تر څو دی ښه وروزلی شي؟ اول خو چې ماشوم پیدا کېږي الحمدلله مسلمان نړۍ ته راځي، اول به د دین ته به هغه ته کلمه ښیې، ته به هغه ته قرآن ښیې، ځکه مسلمان دی په غوږ کې اذان کوي، چې څنګه وشو په غوږ کې اذان کوي، هغه ورو ورو چې غټېږي ته به د دې قرآن شریف به ورته یادوي، ښې خبرې به ورته کوې. دغسې اوس ګورې موږ په دې نړۍ کې اوس موږ انټرنیټ لرو، د دې نه ولې ښه ګټه وکورنیو، د ستا نه دي زده، زه د کورنیو ته وایم بعضې کورنۍ بې سواده دي، ستا نه دي زده، یو بچی دې سواد لري هلته سرچ کړه په یوټیوب کې اسلامي ویډیوګانې، ښې ویډیوګانې، دغسې یو کارتون یو شی ورته ډاونلوډ کړه چې هغه مثبته ګټه ترې واخلي، په هغې کې منفي ګټې ډېرې کمې وي یا نه وي پکې. دغسې یو شی د ماشومتوب نه دې ته چې د دې ذهن واس شي، د دې ذهن واس شي، بیا چې مکتب ته تلو هغه ته ضرور ده چې ته مکتب ته یې شاملوي، داسې به نه وي چې ته یې پرېږدې. هغه ماشوم دی نه پوهېږي، هغه د استاد سره نابلد دی، هغه د صنف او د بل او د میز او د چوکۍ سره نابلد دی، هغه چې په اوله ورځ مکتب ته بیایي ډېر په خوشحالۍ ډېر شیان به ورته مثلا اخلي کې غوښتل، ته به یې بېرته راولې کور ته، یو څو ورځې به ورسره ځې استاد سره، استاد سره به یې غږېږي. زموږ ستاسو استادان هم داسې نه دی چې مشکل نه لري، استادان هم باید مهربانه اوسي. استادان دي ماشوم هغه ماشوم دی په اول صنف کې دی نه پوهېږي، ته راځې خطکش ورته نیسې لښته ورته، هغه خو زړه توری کېږي، هغه خو ژاړي په صنف کې، چې هغې وژړل یو بل پرې خاندي، هغه خو ماشوم دی وایي هغه په ما وخندل ذاتي زړه یې تورېږي د درس نه. هم باید استاد کوشش وکړي، ماشومانو سره داسې استادان باید وي چې دومره تکړه وي چې پوه شي چې دا ماشوم په مغز کې د دې مغز ډېر نه دا نرم دي لکه تازه لښته داسې دي چې دې خوا تحقیقات کې دې خوا ته ځي او دې خوا ته. دوی باید استادان هم کوشش وکړي چې ډېره په نرمه باندې ورو ورو، ډېر هم نه لږ لږ، څومره چې دوی اخیستی شي هغومره ورته کوشش وکړي، درس ورکړي،
تشویق کې کورنۍ هم دغسې بایسکل ورته واخله او واخله چکر ته یې بوزه زویه راځه مکتب دی دا شی داسې که جوړېږي که دغلته د کوشش وکړو به زه تا ته موټرسکل اخلم که دې دلته کوشش وکړو زه تا ته موټرسکل اخلم بچیه څه یې غواړې امید بچیه څه یې غواړې پلار چې دی پلار باید ونه وایي چې بچیه دغه کار باید داسې وشي که دی لږ غټ هم شي مشران زموږ پلرونه چې دي بدبختانه جدیت ته یې په قار وي هغه داسې ورته وایي چې زویه دغه کار که داسې وشي دا به څنګه شي ته څه وایې پکې دلته به نظر مشاور دلته خو نظر باید بده خو ستا خو زوی دی دښمن خو دی نه ته خو داسې یو چا سره نه یې ناست چې هغه ستا سره دښمني ده چې ذاتي په زور باندې خبره پرې منه په نرمه باندې زوی دی دی بچی دی دی په نرمه دا کار به څنګه وشي که دا وشي ښه به شي که به بد شي ته راځه دغه کار کوو توکل په خدای چې څنګه کېږي نو په هر شي کې تنها درس نه په هره موضوع کې د نرمښت نه استفاده وشي په نرمه خوله باندې په قهر باندې نه کېږي چکري صاحب محترم که تاسو سره وګرځو د یو ماشوم په روزنه کې د بدو کارونو او ناوړه افعال او کردارونه منع کولو کې دیني علما دیني ویډیوګانې مدارس مساجد څومره رول لري ته خپله طبیعي ده چې کورنۍ کې به ماشومان ولرې په مدرسه په مسجد باندې څومره تاکید ده وقتی یک طفل را ما میخوایم پرورش بدیم اول باید موضوعات دینی را برش یاد بدیم به مدارس فرستاده شود به مکاتب قسمی که برادر عزیز ما گفتن باید او را قسم آماده بسازیم که برای یاد گرفتن شریعت آماده باشه در قدم اول قدم دوم که به مکاتب میرن دروس روزمره را انجام میدن باید ازشان خوب برخورد عالی صورت بگیره نه با لط و کوبیدن پس ما را باید به ذهن خود آماده بسازیم که وقتی یک طفل ما میره به مکتب دوباره که برمیگرده طبعا یک ناز نوازش برش انجام بدیم از طرف والدین عزیز و کسایی که بزرگای فامیل هستند نه با لط و کوب چیز نمیشه باید اونا به مدارس دینی فرستاده شود یاد گرفته شود طبق فعلا در قطبه افغانستان و میهن عزیز ما اسلام الحمدلله نافذ است مدارس خیلی خوب و والای در حتی در یک قدمی کوچه های ما مدارس هست مکاتب هم هست باید پیش از وقت به مکاتب فرستاده شوند بعد وقت به مدارس اما تو ما میدانیم که خوب اونا را به جامعه 12 سال بعد و یا 10 سال بعد 4 سال بعد ما اونا را میتونیم که یک افراد مفید به جامعه بسپاریم. ډیره مننه. نوري صاحب آیا تاسو داسې محصلین هم پیژنئ چې د موسیقۍ له امله درسونه یا ژوند اغیزمن شوی وي یا د درسونه وروسته پاتې شوي وي یا د ازموینې په وخت کې افسوس کړی وي چې هی کاش ما دغه وخت نه وای ضایع کړی چې اوس دغه حالات سره نه وای مخ شوی داسې محصلین پیژنئ په ټولنه کې داسې مشخص خو نه پیژنم خو دا چې سړی فکر وکړي ولې نه اوس مونږ خبرې وکړې چې موسیقي سړی د درس نه باسي د تعلیم نه یې باسي خو واضح خبره ده یو ورځ چې دا ناکامیږي مثلا یو لامل کېدلی شي چې دغه کس په ځای د دې چې درس ویلی وای د موسیقي اورېدلی او دا ناکام شوی دی دا هم یو دلیل کېدی شي خو په عموم کې چې یو منفي شی دی حتما تاثیر لري موسیقي ضرر لري څوک چې اوري د هغه په تعلیم په نه تنها په تعلیم په پوځیای وخت نه نیولې تر ټول شي پورې منفي تاثیر لري لومړنی تعلیمي مرکز چې موږ ورته وایو د مور غېږه ده ازانګو د خپلې مور پلاران خو طبیعي دی ورونه کار کوي په ښار کې مجبور مکلف دي چې حلاله روزي پیدا کړي بیا میندې چې تر ډېره پورې بچیانو ته ناز ورکوي کور کې امپیتری ورته اخلي هغوی بیا بعضې وخت ناوړه ګټه ترې پورته کوي موسیقۍ ته هڅولی کېږي په دې برخه کې د میندو رول څنګه ده که داسې لنډ ځواب کې راته میندې خو چې دی الله پاک د دوی ټولې وساتي هغه خو زمونږ او ستاسو د کور څراغ دی نو دوی اوس به د زمونږ غږ اوري کېدای شي زمونږ یو خواهش دی چې د امپیتري په ځای داسې یو شی ورته واخله تخته ورته واخله هغه تختې نه دي هغه هم کارتون لري په څنګ کې هم قلم لري الکترونیکي او هم آینربا هر شی لري هغه ورته واخله چې دی رسم وباسي
رسم ته یاد ته یو شی ورته ناک ورته رسم که او مڼه ورته رسم که ورته بچی ما خو رسم کړه ورته ته یو چی شی مخې ته ورته کېده یو پیاله مخې ته ورته کېده یو کارتونه مخې ته ورته کېده ورته واخله بچی دا رسم که MP3 څه کوي په دې کې د ده قلم د همدغه ځای نه د ده خط د ده قلم د دغه ځای شروع کېږي په رسم شوق پیدا کېږي هغه مڼه چې ده په کامیابه سره رسم کړه ته یې لاس ونیسه دا کوچني لاسونه یې راواخله ویې نیسه او مڼه ورته رسم کړه دی خوشحاله کېږي چې وله دا خو ما رسم کړه دا خو اسانه دی اسانه چې شوه ځي بل شي ته همداسې ورو 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 هغه چې تعلیم ته بیا مخه وړي نو ټول شی ده ته هغه انګېزه د ده شته دی پوهېږي زه کولی شم او دا که MP3 ورکړي او شی ورکړي نو ته د ده نه د درس توقع مه لره دغه چا چې تعلیم کړی دی اوس موسیقي یعنی سندرغاړي دي درس به یې ویلی هر شی به یې کړی خو ناقص څه په درد لګي د دین نه چې لرې شوې اول شی چې دی دین دی او زه یوه بله خبره دا کوم ډېره مهمه خبره چې دغه ماشوم چې پیدا کېږي مور و پلار د فکر داسې نه کوي چې دا زموږ د لاس لاندې دی او هر څه چې پې کوو دا زموږ ماشوم دی دا تا ته خدای درکړی دی داسې خو نه ده چې دا ستا شخصي هغه شوزتي هر څه چې پکې خدای درکړی خدای پوښتنه هم درنه کوي د روزنې جدا پوښتنه درنه کوي د تعلیم د خوراک د څښاک د ښه او د بد د ټولې تا نه پوښتنه کوي تر هغه وخته پورې چې دی په هغه سن کې وي چې ستا نه یې باید زده کړي د هغې نه وروسته چې و هغه شی چې کول ملامت خو به ته وې خو هغه شی چې ده کول بیا علم زده کړو د علم د پاسه چې بیا دی ښه پوهېده هغه کارونه یې کول هغه به دی زه خپله ځواب ورکوي خو ته هم ځوابګو یې ښاغلی چکري د والدینو سره بالخصوص پلار سره ټلیفون تر ډیره پورې په لاس کې وي ماشومان نازوي هغوی ته ورکوي پلار کوم مکلفیت لري دی به حتما فیسبوک استعمالوي حتما به ټویټر استعمالوي په کل کې به ټولیزې رسنۍ استعمالوي په دغه برخه کې تر ډیره پورې والدین بچیانو ته ټلیفون لاس کې ورکوي په دې ټلیفون کې باید څه موجود وي چې هغه کوچنی ماشوم چې تر څو سترګې ورسره لګېږي بد ونه روزلی شي هغو ته سپارښتنه څه ده؟ خب وقتی که یک پدر به طفل خود موبایل میده که از او یگان چیز را بیاموزه در قدم اول ما طرف مضراتش بریم چشمایش خراب میسازه سرافزش تاثیر منفی میکنه این خب این گپ جداست و دو قسمی که برادر ما گفت که یک تخته و گپا برش بگیره خب گپ خوب است در پهلوی از یک تخته بگیرم ما کوشش میکنیم که اولادای خود را به طرف دین سوق بدیم یکی از فعلا در بازار میشه که هدیه بکنیم قرآن شریف های هستن که توسط قلم یکی از قاری صاحبان که در مجلسش هست انتخاب میکنن و قرآن شریف میخوانن از موبایل کرده خیلی خوب است وقتی که اگر موبایل هم استفاده میکنن باید برای اونا وقت مشخص که اتاق تاریک نباشه اتاق های تاریک نداشته باشه اتاق روشن باشه در اون وقت میتونه که برای او موبایل خود را بتن که یگان چیز مثلا از گوگل و یا چت جی پی تی استفاده میکنن او را باید طبعا یک طفلی که به طرف مکتب میره و یگان چیز ضرورت داشته باشه را انتخاب میکنه بتونه حل بکنه در وقتهای مشخص باید داده شود این نه که مثلا هر وقت موبایل استفاده بکنه چون به چشمانش نقص داره دا باز براغون په وروستۍ کې پیغام څه د هوریت رادیو لیدلوري خپرونه چې څوک اوري والدین دي ماشومان دي لویان دي چې د موسیقۍ د اورېدو په بد د ناروغۍ مرض باندې اخته شوي دي هغوی ترې ډډه وکړي پیغام څه ده؟ پیام ما به قطبه شنوندگان ما که بعضشان اگر موسیقی میشنوه این هستند که وقت خود را ضایع یا تلف نکنیم به موسیقی بریم به طرف مدارس دینی بریم به طرف دروس بریم به طرف ورزش بریم به طرف مطالعه از موسیقی کرده کارهای خوب است وقتی ما که میگیم که ما جگرخون هستیم باید بریم به طرف کارهای خوب نه به طرف کارهای که ما را دیگه هم تخریب ذهنی و یا جسمی بکنه ډیره مننه نورسي محترم په وروستۍ کې ملن پیغام اخلو په کل کې په موسیقۍ باندې وغږېدلو په ازرار یې وغږېدلو والدینو ته مو سپارښتنې وکړلې هر څوک چې دا خپرونه اوري دوی ته به ډیره ګټوره تمامه شي وروستۍ کې ملن پیغام راخلي زما پیغام دغه دی چې دغه راتلونکی دغه زموږ او ستاسو په لاس کې دی تر دغه دمه پورې چې څه شوي وو
تیر دولت و موسیقي و ورته اورولې به دی چې ته به داسې شی اوس خو ښه پوهېږې چې وروره موسیقۍ ته هم اجازه نه درکوي د خدای په لیاز دغه موسیقي ذاتي لرې کوي ترې نه چټې ولې ورته اوروې که څوک وایي زه هنرمند شم خو اوس خو نه شي کېدی ته راشه ته هنرمند شه څنګه هنرمند کېږي دغسې خو اوس خو یې دغې ته نه پرېږدي اوس ذاتي علم ته مخه راوړئ دا وطن چې مونږ او تاسو دغه ماشومان مونږ نه هم تېره ده دغه فرهنګونه دغه رواجونه غلط رواجونه دغه غلط شیان د منځه یوسئ د همدغه ماشومانو په واسطه همدوی به لویېږي دا وطن به جوړوي او د دې مسؤل همدغه تاسو یې مور پلار ورور دغه څوک چې دي د ټولو په زموږ په شمول مسؤلیت مونږ لرو دوی خو ماشومان دي دوی نه لري دوی د چې په هره لار بوتلل په هغې ځي نور مسؤلیت بیا زموږ او ستاسو دی خدای به زموږ نه پوښتنه کوي ډېره مننه له دواړو میلمنو د پوهنتون محصل طایف فهیم چکري او فرهاد نوري صاحب له تاسو مننه چې هوریت کې د لیدلوري خپرونې میلمانه وئ درنو اوریدونکو له تاسو هم نړۍ مننه چې موږ سره تر وروستیو شیبو پورې پاتې شوئ د نن لیدلوري موضوع مو موسیقي زیانونه او په ټولنه کې څوک چې په موسیقۍ اخته شوي دي یا اوري یا دوی ته یو ډول د اورېدو غذا ګرځېدلې ده او څنګه کولی شي چې له هغې ډډه وکړي موږ په همدې موضوع بحث وکړلو تر بیا او بلې خپرونې پورې چې زه ستاسو درانه حضور ته حاضرېږم تاسو په لوی څښتن تعالی سپارم السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو لید لوری امتونه ولې د زوال برخلیک سره مخ کیږي د عروج او زوال تر شا کوم داستانونه پټ دي فکر فرهنګ تاریخ او تمدن د ولسونو په ژوند کې کومې اغیزې لري د دې ټولو شننه او څېړنه په لیدلوري خپرونه کې اورېدلی شئ